د موبایل کمپیوټر د ورکېدو یا خرابېدو سره سم ستاسې ټول مهم شخصي فایلونه، عکسونه، ویډیوګانې او اسناد له منځه ځي او یا هم د بل چا لاسته په د ویډیو کې یو داسې لنډه طریقه او ایپ درته ښایم چې تاسو په وړیا ډول سره وکولی شئ خپل ټول شخصي عکسونه او فایلونه اسناد په خوندي ځای کې وساتئ. یعنې تاسې نه میموري کارت ته ضرورت لرئ، نه هارډ ډیسک ته ضرورت لرئ، نه بل موبایل ته ضرورت، هیڅ شي ته ستاسې ضرورت نشته، نه هم ستاسې یوه روپۍ مصرف کیږي. او تاسو کولی شئ چې د نړۍ د هر ځای نه او د هر موبایل کمپیوټر نه خپلو فایلونو، اسنادو، ویډیوګانو، عکسونو ته لاسرسی ولرئ. دغه ایپ د هر چا په موبایل کې شتون لري او تاسې ته تر 15 جی بي پورې وړیا حافظه درکوي. یعنې تاسې هر ډول مهم اسناد، عکسونه، ویډیوګانې په دې کې ساتلی شئ، یوه روپۍ ستاسې هم مصرف نه کیږي. نو طریقه لنډه ده. راځو د ویډیو په لور د ویډیو پیل څخه مخکې ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې مستفید شي او موږ در سره فالو کړئ. راځو ګوګل ډرایو ته داخلیږو. دغه زموږ د جیمیل اکاونټ سره چې موږ په پلی سټور یا ګوګل جوړوو هغې سره اتوماتیک کنیکټ کیږي. باید ساین ان یا ساین اپ وکړو. دلته داسې ګورئ زما ایمیل د دې سره وصل. دلته موږ د 15 جی بي وړیا حافظه راکوي چې په دې کې 1.15 ما استعمال کړې ده. دلته موږ اضافي سټوریج هم اخیستلی شو، هغه بیا په پیسو باندې وي. دلته ګورئ ما فایلونه اپلوډ کړي. دلته راځو موږ کولی شو مختلف فایلونه اپلوډ کړو. کله چې اپلوډ باندې کلیک کوو نو دلته موږ سره ګیلري راځي. د ګیلرۍ نه موږ کولی شو هر عکس یا فایل چې موږ غوښتی وي هغه د دې ځای نه سلیکټ کړو او وروسته دا اپلوډ کړو. اپلوډ بټن باندې کلیک کوو، دلته موږ سره چې کیږي اپلوډ کیږي. او دا ډول موږ کولی شو چې د خپل د موبایل ګیلري څخه هم دې ته عکسونه اپلوډ کړو. راځو ګیلري ته، هر یو عکس چې تاسې خوښ وي یا کوم مهم فایل وي هغه ته سلیکټ کړئ. هغې وروسته شیر اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسې سره مور اپشن راځي. مور اپشن کلیک کوو. د هغې نه وروسته موږ دلته ډرایو پیدا کوو. ډرایو باندې کلیک کوو او موږ سره دې برخې ته ځي او موږ اپلوډ اپشن باندې کلیک کوو او موږ سره اپلوډ کیږي. دلته په دې کې موږ سره ګوګل ډرایو کې د شیرډ اپشن دی. د دې په خاطر وي چې یعنې موږ چا سره فایلونه شیر کړي وي هغه موږ ته ښایي. همداسې کمپیوټرز برخه هم لري. سټوریج کې موږ ته ښایي چې مثلا 15 جی بي زموږ سټوریج دی او 1.15 موږ استعمال کړی دی. اضافي سټوریج هم اخیستلی شو. همداسې کمپیوټرز یعنې هغه فایلونه چې موږ تاسې کمپیوټر کې په ګوګل ډرایو کې سټور کړي هغه موږ ته ښایي. دلته موږ کولی شو د یو بل ایمیل څخه هم استفاده وکړو، هغې ته هم ساین ان شو. د دې تر څنګ ون ډرایو هم د مایکروسافټ کمپنۍ له طرفه دی چې دا هم موږ استعمالولی شو. دا بیا موږ د 15 جی بي سټوریج راکوي. موږ ساین ان یا کریټ نیو اکاونټ، که چېرې اکاونټ لرئ ساین ان شو، که چېرې اکاونټ نه لرئ کریټ نیو اکاونټ پر خپل ایمیل داخل کړئ. د هغې نه وروسته موږ کولی شو اکاونټ ته داخل شو. نو ون ډرایو ته هم موږ کولی شو خپل فایلونه اپلوډ کړو، په هغې کې سټور کړو او د کمپیوټر موبایل دواړو نه ورته لاسرسی ولرو. نو که چېرې ویډیو مو خوښه شوې وي داسې نور ویډیوګانو لپاره موږ داسې فالو کړئ. ویډیو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. خپل نظر راته کمنټ کې وایئ.